الله الرحمن الرحیم. نوم مې احمد صمیم د عبدالمقتدر زوی د ضیاء الحق رحماني عالي خصوصي زده کوونکی یم او د 8م ټولګي زده کوونکی. زه خو 8 کاله مخکې 6 کلن وم او ما د پلار خدای دې وفات قبول کړي او د هغه 6 کلن وم نو 8 کاله مخکې کېږي او سر کې د سرطان دانه وه. سرپرستي مې د مونږ کاکا په غاړه واخیستله او تقریبا یو کال بعد د ما کاکا مکتب ته بوتلم، هلته یې مکتب کې واچوه. ښه ورځ وه، ډېره ښه ورځ وه. له اساتیدو سره اشنا شوم، له شاګردانو سره او له نورو ملګرو سره اشنا شوم. نه انشاءالله د ما پلار خو د ما کاکا چې وه هغه زه ډېر خوشحاله ساتلم او اوس هم ډېر خوشحاله یم. نو هغه وخت کې کوم ما احساس نه درلود. ما ته خو ټولو پیسې شیان راکول، بسکیټ و شای، او کله به مې مور، کله کاکا، کله بل چا مکتب ته به بولم په لاره کې به هر شی راته اخیست. زه خو اول نمرګي په څلورم سیم کې زه قرنطین و، نو هغه دولتي مکتبونه بند شول او شخصي مکتبونه شروع شوي وو. نو په هغه وخت کې زه شخصي مکتب ته راوستم. څلورم سیم، په څلورم سیم 3م سیم خلاص شوی او څلورم سیم مې دلته شروع. اول نمرګي مې په 5م سیم کې ونیوله. اول نمرګي قصه خو داسې ده چې ما ته کور کې ډېر تشویق و او ما هم ډېر زیار کوښښ مې وکړ د دې لپاره چې اول نمرګي ونیسم. او کله چې زه اول نمره شوم په کور کې ډېر تشویق، خپلوانو، د بابا لخوا او د نورو لخوا ډېر تشویق شو. د ما نوم په اول کې واخیستل څه د لاین په سر باندې او د اول نمره اعلان کړم، نو زه یعنې په زندګي کې مې دونه خوشحالي نه وه لیدلې، ځکه چې زه اول نمره سوی وم د اول ځل لپاره. او په دې لاره باندې چې د ما چا پارچه لیدله په هلته هم ډېر تشویق کېدم. کله چې کور ته ورسېدم کاکا مې، مور مې بیخي یعنې له حده ډېر خوشحاله ول او حتی زه مچو کړم او بیخي له حده ډېر خوشحاله ول. هغه کې په 5م سیم کې چې زه اول نمره شوم هلته ما ډېر کوښښ کړی و، ډېر زیار مې ایستلی و او ما ځان سره دا اټکل کړی و چې زه به اول نمره کېږم. او نو همیشه تر اوسه پورې هماغه هغه د امتحانو کې یعنې بیخي له کتابه سر نه راجګوم. او په دا نورو ورځو کې د شپې د ما ټول د درس وخت دی. د شپې چې دا د ماخوستن ډوډۍ وخورم، لمونځ وکړم، زه درس شروع کړم، تر کارخانګي مې خلاصېږي او د روزانه درس چې خلاصېږي بیا زه له هغه نه بعد ویده کېږم. یو درس دی او تشویق. ما په هغه وخت کې یو درس ډېر ویلی و او بل ما ته کله تشویق راکړل څه، نو زه وهڅول شوم چې بیا اول نمرګي ونیسم. ترخه خاطره مې خو هماغه د پلار مرګ و او نوره ترخه خاطره نه لرم. او د باندې چې راوځم د ما همسایګان او ګاونډیان ټول ما سره ښه وضعیت کوي، رفتار چلند یې ډېر ښه وي او داسې نهیلیتوب ما ته نه ده راغلی، ځکه چې په کور کې زه ډېر خوشحاله یم، کاکا او کورنۍ او نور ټول.
راتلونکي خو مې دا رقم ته نیت دی چې انشاءالله د کانکور اول نمره او د طب معالجوي د کابل ته کوم. نو صمیم چې دا د پلار نه 11 کلن پاتې شوی ده. پلار یې هم د تخار پوهنتون اول نمره فارغ و او بیا د نظارت په ریاست کې کار کاوه. د صمیم پلار په سر کې دانه وه. د دانې له وجې 2-3 عملیات موږ پاکستان کې او نارت ویسټ شفخانه کې عملیات کړ. بیا د هغه نه لاړه ترکیې ته مولېږه. بیا له هغه نه دی موږ مابوت خپله هغه ته د کراچۍ ته په کراچۍ کې د اخري نهایي نتیجې دا وتلې چې د عملیات نور نه کېږي. بیا د هماغه له وجې نه دی په وفات شو. په کور کې د نظارت د ما زمن هم کوي. که زه نه یم هغوی کتابچه قلم د هر څه نه آګاهي لري او هغه ورته اخلي ورته رسوي. زه خپله هم د ده چې کوم ضرورت وي د ماته وایي نو هغه شی زه ورته را پیدا کومه په هر قیمت باندې چې وي او د ده تمویل کومه. دا یو ځای نو همدې په خاطر باندې چې د حق د یتیمیت داسې موږ کوشش کوو چې دی باید ښه ورسوو. تر دې نه الحمدلله چې په کورسونو کې شامل کړی ده. د انګلیسي کورسونه اوس کوم کورس دی وایي فکر کوم د چینج په کورس کې دی اول نمره ده. هغه نه یې هغه راخیستې دي سرټیفیکیټ اخیستې ده هم یې تقدیرنامه اخیستې ده. همدا رقم په دغه خصوصي مکتب کې هم تقدیرنامې ده اخیستې دي او هم یې نمرې اخیستې دي چې دا څو کاله اول نمره ده. نو کوشش وسره کوو الله تعالی د الله تعالی یو هغه د باندې رحم داسې سوی ده. ښه رویه لري ښه اخلاق لري او په سم کې مونږ ټول په درسونو کې ښه ده. هر چا سره کومک کوي په هر څه سره مثلا په هر مضمون کې له هر څه سره کومک کوي او ښه یې